سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اول حصہ اصل آیاتونه. اول حصہ کی مسئلہ ذکر کئی د اثبات التوحید. دا حصہ بیا تقسیم شوی په دریو ابوابو. باب اول 20 آیتونه په اول باب کی بیان د فرق ثلاثه کم چې قبل صورت کی تیر شویو اجمالا نو دلته مفصلو. دویم باب شروع شوی د آیت 20 نه تر 9 یو کم 40 پوری. پدې کې هغه اصل مسله اثبات التوحید ذکر کوي بالادله العقلیه 5 محضه. دا په دوه آیتونو کې 22 کې ذکر کوي. بیا ورپسې 30 آیت کې اثبات رسالت، صداقت الکتاب، دلیل وحی او تحدی منکرین ہوتا. بیا ورپسې تحدی منکرین ته زجر او تخویف. بیا ورپسې 25 کې بشارت کامله مومنان ہوتا. بیا آیت نمبر 26 کې بیان کوي د ناقضینو د عهد. بیان کوي آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض کوي او ورسره حکمت بیانې د امثالو. بیا آیت 20 کې بیان کوي د فاسقانو د هغې 3 خباثتونه. دا 23 نه بیان د نعم اربعه کوي. هغه 4 نعم 4 نعمتونه چې الله د هغې تذکیر کوي د پاره د اصل مسلې د عبودو. اول نعمت 28 کې کنتم امواتا فاحیاکم، نشو اشتم کړی کیف تکفرون بالله. دویم نعمت 29 کې خلق لکم ما فی الارض جميعا کیف تکفرون بالله. ټول منافع د ځمکې تاسو له پیدا دي، ول انکار کوي د الله په یووالي. بیا 13 آیت نه 14 پوری. دریم نعمت قلنا یا آدم اسکن قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ما ستاسو نیکه یعنی تاسو لما عزت درک په تمام مخلوقاتو، نو کیف تکفرون بالله. دریم نعمت شروع دی پدې کې هغه مسله د استخلاف د آدم علیه السلام ذکر شوی مفصل. نفی د علم الغیب د ملائکو نه، اثبات د علم کلی الله لا. دای بیان هم شوی 23 پوری. 4 آیت نه اکرام د آدم علیه السلام دا غا درجه الله ثابتولو. یو په سجود الملائکه د ملائکو په سجدو باندې،
نو اوس نننی سبق کې نور اکرام ذکر کوي د پاره د آدم علیه السلام چې الله پاک د آدم علیه السلام په نورو اشیاء هم اکرام کړی، عزت ور کړی دی. وقلنا کې دا وو عاطفه دی، دا په ما قبل باندې عطف دی. لکه وروستو الله ذکر وکړو د اکرام د آدم علیه السلام په سجده د فرښتو لآدم آدم ته. نو اوس دلته وقلنا هم واو عاطفه یعنی هماغه اکرام د آدم مراد دی. نو وروستو یو ځل اکرام ذکر شو چې الله وایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، نو سجده ټول وکړه. نو اوس دلته بل ذکر کوي د آدم علیه السلام اکرام. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، دا دو شو چې آدم ته ما وویل ته او ستا بیبي اوسېږئ په جنت کې. دریم وکلا منها رغدا حیث شئتما، او خورئ د دې جنت نه کم ځای چې ستاسو خوښه شي. او بیا څلورم ولا تقربا هذه الشجره، او مه نږدې کېږئ دواړه دې ونې ته، نو شی به تاسو د کمي کوونکو نه. دلته نور اکرام د آدم علیه السلام یو ځای مې ورکو جنت کې، او بیبي مې ورکو، فراخ مې ورته بسیاره که د هر ځای اجازت مې ورکو، او د یوې ونې نه مې منع کو چې دې خوا مه ځه ځکه په دې کې تاله نقصان دی. نو دا اکرام د آدم علیه السلام و چې الله هغه له نورم شرف او عزت ورکو. وقلنا ووی مونږه یا آدم، او آدم علیه السلام اسکن اوسیگا انت ته وزوجک او بیبی ستا. وقلنا ووی مونږه یا آدم، او آدم د دې وضاحت مونږ وروستو کړی چې آدم علیه السلام ته آدم ولې وایي. آدم علیه السلام ته آدم ولې وایي؟ دا زما نت خراب دی که ستاسو څه مسله ده؟ چې زه وای فای بدل کړم. اوس صحیح شه؟ اوس صحیح شه آواز؟ ښه ښه. نو الله پاک په دې آیت کې اکرام د آدم علیه السلام ذکر کوي درې نور. یو چې ما ورته وی اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي ستا په جنت کې. دویم وکلا منها رغدا حیث شئتما، خوراک کوي د کم ځای نه چې ستاسو خوښه وي. بل ولا تقربا هذه الشجره، دی ونې ته نږدې نشي، ونې ورته خو ځکه کې نقصان یو. نو نور تکریم د آدم علیه السلام ذکر شه چې ما ورله نورم عزت ورکړی د سجدې د ملایکو نه علاوه نور عزت مې هم ورکړی. په دې آیت کې ذکر کوي، دا عنوان د دې آیت دی. الله فرمایي وقلنا ویل مونږه یا آدم، او آدم وضاحت په دې باندې مونږ مخکې کړی چې آدم علیه السلام ته آدم ولې وایي. الله فرمایي اسکن اوسېږه انت ته وزوجک او بیبي ستا، تم اوسېږه او بیبي ستا الجنته په جنت کې. سوال دلته دا راځي چې دا بیبي ورله د کم ځای راغی؟ نو دا الله پیدا کړو، خو دلته واقعه کې اختصار وکړو ځکه دلته مقصدی مسله سوا، اصل مسله وا اکرام د آدم علیه السلام، تعظیم د آدم علیه السلام. دا نه چې پورا واقعه ذکر کړي او نور مقاماتو کې شته چې اولی بیبي ورله پیدا کړي او بیا یې ورته ویلي اسکن انت وزوجک الجنه. نو تخلیق د بیبي د آدم علیه السلام مخکې شوی دی. په دې قرآن په خپله ګواه دی، حدیث هم پشته لږ وګورئ
سورة النساء آیت دے اول سلورم سورت آیت اول یا ایها الناس ټول خلقو اتقوا ربکم او یریږي د رب خپل غزاتنا خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وخلق منها او پیدا کړی د منها د دین نفس نه زوجها بیوی داغه نو دین اس ثابت شوا چې تخلیق د بیوی مخ کې شوی دی هرنګ مخ کې لاشي سورۃ الاعراف وګورئ سورۃ الاعراف وم نمبر سورت آیت دی یوصل یوکم اتیا د سورۃ الاعراف چالتا هم د تخلیق ذکر شوی دی والذی خلقکم من نفس واحده دا الله غزاد دی چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه وجعل منها زوجها او ګرځولې منها د دې نفس نه زوجها بیوی داغه لیسکن الیها دې د پاره چې سکون حاصل کی پاغي سره نو پدې سره سړی ته اطمینان حاصلېږي نو الله پاک گویا کې بی د آدم علیہ السلام پیدا کړي د پاره د اطمینان داغه چاغه لسشي ذریعہ وګرځي د اطمینان دیل الله پاک ورله بی پیدا کړ او دا په احادیثو کې هم شته د دې ذکر راغلي د احادیثو کې حدیث دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بخاری شریف حدیث دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې خز الله پاک یعنی د آدم علیہ الصلوۃ والسلام بیبي داغه د غسې پختې نه پیدا کړي نو د غسې پختې ته چوغوري دا کوي د دې د سیده کولو کوشش مکوئ که تاسو کوشش وکړئ چې دا سیده کړئ نو دا به مات شي تاسو نه نو د دې حدیث نه ثابتېږي دا ثابتېږي چې الله پاک آدم علیہ الصلوۃ والسلام له بیبي پیدا کړي د کم زینا داغه د غسې پختې نه نو گویا کې نو ماغه د جسم نه داغه د جسد نه الله پاک ورله بیبي پیدا کړي دي د قران او د حدیث پرانا کې مونږ وې نساء کې مونږ وې وخلق منها زوجها منها داغه د جسم نه او عراف کې دغه ویلو او حدیث نه هم دا ثابتېږي اوس بعض مفسرین بعض عام علما اغي ذکر کوي و آدم علیہ الصلوۃ والسلام له بیبي داغه خاور نه پیدا کړي کوم خاور چې پاتې شو نو دا خبره غلطه ده ځکه قران کریم کې الله دا فرمای حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای چې بیبي ورله د آدم علیہ السلام د جسم نه پیدا کړي د غسې پختې نه ما نه یو تن سوال وکړو یو پروفیسرو وی په دې تمام رشتو کې د خزې او د خاوند رشته دا ولې ډیر مقدم ډیر مخ کې سړی تا ځکه د خزې د پاره ګوره هر څه پریږدي ما ورته مایل اول رشته چې الله پاک پیدا کړی د انسانانو په منځ کې هغه د خزې او د خاوند نه کې پلار مور بچی مچی خويندې او رونه نو ځکه دا ډیر زیات نږدې رشته ای ځکه اول رشته چې الله پیدا کړی دغه د خزې او د خاوند رشته ای او بل چې سړی وي صحیح نو خزې باغی تا ګرانی خپل خزې داغي وجه صدا چې هم داغي د جسد نه الله پاک ورله خزه پیدا کړي نو سړی خپل جسد سوي ډیر نږدې ګرانی د قران او د حدیثو پرانا کی اندازه دا وشو حقیقت دا ښکارا شو یو چې بیبي د آدم علیہ الصلوۃ والسلام داغه د وجود نه پیدا دي دغه سي پختینه او دویم هغه اول پیدا کړو بیا ورته دي چې اسکن انت وزوجک الجنه اوس اوسېګه او بیبي ستا په جنت کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام
ودو چې پاسې د خوا کې ورسره ښکلې بیبي ناسته ده، ورته وایي ته څوک یې؟ وایي زه ستا د ژوند ملګری. او نوم ورله ورکړی شه حوا. حوا دا ورته په کوم اعتبار وایي؟ حوا دې ته وایي چې د یو ژوندي څیز نه په عجیبه انداز سره بل څیز پیدا شي، دې ته حوا وایي. آدم علیه السلام ژوندی و، د هغې نه حوا ابۍ پیدا شوه، دې وجې ورته حوا وایي. نو آدم علیه السلام چې ورته وکته هم خوشحاله شه. آدم علیه السلام زه د ژوند یو ملګری خو پیدا شم. دې ځای کې یو سوال راځي، خلک اکثر سوال کوي، وایي چې هر کله د وجود د آدم علیه السلام نه حوا ابۍ پیدا شه نو دا خو یوه لور شوه، د دې به څه جواب کوئ؟ ګوره د بچي کېدو دپاره شرط دا دی چې هغه د پلار او د مور د نطفې نه یا د پلار یا د مور د نطفې نه څه وي پیدا وي، د نطفې نه ښه، نه کې د هغه د وجود د یو حصې نه. نو حوا ابۍ دا د وجود د یو حصې نه د ګسې پختې نه الله پیدا کړی، دې وجې هغې ته لور نشي ویلی. هغه څه وي د وجود یو حصه ده، نو الله د هغه د ملګرتیا دپاره پیدا کړی. الله فرمایي اسکن اوسېږه انت ته و زوجک او بیبي ستا الجنته په جنت کې، دواړه اوس په جنت کې اوسېږئ. اوس په دې ځای کې سوال دا راځي چې جنت نه مراد کم جنت و؟ نو په دې مفسرینو دارنګ علماء کرامو ډېر زیات تفصیل کړی دی چې اره جنت څوک وایي دارالثواب و، څوک وایي دا جنت و، څوک وایي په ځمکه باندې جنت و. بھئی اجت څه دی دې بحث ته، هسې بې څه کلام اوږدول نه پکار. یو جنت و قرآن د هغې تعریف په خپله کړی دی. لږ تاسو ګورئ سورة الطه بهترین تفسیر هغه دی چې قرآن په خپله تفسیر وکړي خپل. سورة طه شلم نمبر سورت آیت نمبر دی 115. سورة طه شلم سورت آیت 115 115 نو ګورئ. ولقد عهدنا الى آدم، او په تحقیق سره حکم کړو مونږ آدم ته من قبل مخکې، فنسیا هغه نه هیر شو، ولم نجد له عزما او نو موندلی مونږ هغه له قصد کوونکې ګناه ته. او یاد که کله چې ویلو مونږ فرښتو ته سجده وکړي په طرف د آدم، نو سجده وکړه ټولو مګر ابلیس ونه کړو، ابا انکار یې وکړو. فقلنا نو وی مونږ یا آدم و آدم ان هذا عدو لک، یقینا دا ابلیس دشمن ستا دی او د پاره د بیبي ستا دشمن دی. فلا یخرجنکما، نو دی نه باسي تاسو دواړو لره من الجنت، د جنت نه. جنت څه شی دی؟ کم ځای دی؟ ګورئ فتشقا، نو تنګ بشئ. جنت د راحت ځای دی، که دې ځای نه ووتې نو تنګ بشئ. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، یقینا ستا دپاره اندا دی لا تجوع چې ته نه وږی کېږي په دې کې، ولا تعرا او نه به بربنډېږي. دا د جنت هغه اوصاف دي، خصوصیات دي. یو سړی پکې تنګیږي نه، دویم په هغې کې لوږه نه راځي، یعنی تکلیف درته نه میلاویږي چې په تا لوږه راشي. دریم ولا تعرو، نه بربنډېږي یو تن چې جسد مکمل بربند شي. وانک لا تظمئو، او یقینا ته لا تظمئو نه به تږې کېږي په دې کې، تندم نه راځي. دا بل خاصیت د هغه جنت. ولا تضحى، او نه به دې ګرمي کېږي، ګرمي هم پکې نه وي. داسې خاصیت دی د دې جنت. نو شیطان خو بهر و هغه وخت د جنت نه، فوسوس الیه شیطان، نو وسوسه واچو هغه ته، پټه خبره وکړه هغه ته شیطان. وی یو آدمه ایو خیم تا ته یو ونه د همیشګیرې و ملکن لا یبلا، او بادشاهی چې نه به زړېږي. نو په دې ځای کې اوس تاسو کتی شي هغه اوصاف د پاره د جنت ذکر شوي دي چې کوم مونږه د جنت د پاره ذکر کوو. نو ثابتېږي دا هم د قرآن د آیتونو په رڼا کې
چې دا مغه یو جنت دی چې الله پاک پیدا کړی دی او د هغې وضاحت موږ مخکې کړی جنات تجري د لاندې او بیا په هغې کې درجې دي مختلفې جنت هم یو دی ښه نو دوی په ماغه جنت کې وو بعض خلک دا وایي چېره دا جنت په ځمکه نو په دې باندې سخت رد کړی دی تفسیری مدارک کې امام نصفی رحمه الله هغه وایي چې نه وایي دا مسلک دی د معتزله او د قدریو چې هغې وایي دا جنت په ځمکه باندې نو په ځمکه باندې څه شي هغه جنت چېرته لاړ نو دینه مراد هماغه جنت دی او څوک وایي یاره دینه مراد دار و ثواب دی بهر حال جنت دی باغ دی الله د هغې ذکر کړی دی چې د کم ځای نه ویستی هماغه ځای ته به یې دننه کوي وارثان چې موږ ته وایي چې موږ وارثان یو اغوستونکي د جنت یو ولې په کم اعتبار ځکه زمونږ نیکه په هغه ځای پیدا او دا ځای د هغه او دا جنت الله هغه پیدا کړی دی د انسانانو دپاره پیدا کړی دی نو مراد د دین هماغه جنت دی ښه وزوجک او بیبي ستا الجنت په جنت کې مسکن خو الله ورله ورکه د اوسېدو ځای چې اوسېږئ دلته دا د ټولو نه لوی نعمتي چې ستا خپل ځای وي ستا خپل کور وي د شړلو خطره پکې نه وي نو بیا تش کور باندې بسه کې صرف بیبي در سره وي په هغې بسه کې چې خوراک پکې نه وي نو الله فرمایل وکلا او خورئ دواړه منها د دې جنت نه منها د دې جنت نه دواړه خورئ رغدن بسیار فراخه حیث شئتما کم ځای چې ستاسو دواړو خوښیږي کم ځای چې ستاسو د دواړو خوښیږي د هغه ځای نه تاسو خوراک کوئ ښه چې څه مو خوښیږي هغه خورئ ګوره دلته کلا منها رغدن حیث شئتما کلا او شئتما دا تسنیه راوړی دی دلته دواړه یو ځای که او وروستو الله پاک ذکر کو اسکن انت اوسېږه ته و زوجک او بیبي ستا بیبي ستا مطلب تا سره دې اوسېږي کم ځای چې ته یې هلته دې ستا بیبي م وي دا نه چې یو ځای کې ته اوسېږي او بیبي دې وایي بل ځای کې ځایم نه اوس دې ځای کې وي وکلا منها او خورئ دواړه د دې جنت نه رغدن حیث شئتما کم ځای چې ستاسو د دواړو خوښیږي اوس د دواړو ذکر یې وکړو هلته آدم علیه السلام هغه مقدم ذکر که چې ته اوسېږه او ستا بیبي د تا سره اوسېږي په جنت کې مطلب اصل مالک خو سړی شه نو ښځه ورسره څه شوه ملګرې شوه د ژوند دا به م ورسره قضي کې اوسېږي نو دې ځای کې الله پاک تسنیه د دواړو دپاره راوړو په خوراک کې د خوراک په معامله کې اوس په دې خوراک کې بیا دواړه برابر یې ښه کم ځای مو خوښیږي هغه خورئ څه مو خوښیږي هغه خورئ څومره مو خوښیږي هغه خورئ دا ولې فایده دې سره څه وشوه دې سره دا فایده وشوه چې اختیار میلاو شو دواړو ته اوس ښځه ده هغه څوره خوري د هغې خوښه آدم علیه السلام سړی څوره خوري د هغه خوښه دا نه چې سړی ورته وي زه څوره خوراک کوم دوره به تم کې یا ښځه ورته وي چې زه څوره پخلی کوم او څوره خورم دوره به تم خورئ نه دواړو ته اختیار دی چې څوره خوړلی شي خورئ په کم ځای کې چې خورئ حیث شئتما کم ځای چې خوښه شي ستاسو د دواړو کم ځای دې خوښیږي مالته خوره نو دې کې الله پاک دواړه برابر کړه وکلا او خورئ دواړه منها د دې جنت نه رغدن بسیار رغدن فراخ ګوره رغدن د پار د فراختیا یې راوړو فراخه چې څوره خوړلی شي خوراک کوه او دا په دنیا کې هم پکار دی چې د خاوند د وس وي بلکې خاوند وس الله پاک رسوي نو اکثر بدبخته خاوندان داسې وي ډېر زیات بدبخته وي ډېر زیات بدقسمته وي چې په ښځې باندې داسې پابندیانې ولګي چې په هغې باندې په خوراک کې هم پابندیانې لګوي توبه الله دې د داسې شومانو نه خلک وساتي
خوراک کې په پابندیانې لګولي، دوره به خورې دی نه به سیوا نه خورې. هلکه خدای دې غرق کړه. د دې خوراک د غذا اختیار تاله چا درکړی چې دا به ختمیږي او دا به نه میلاویږي؟ نو تا خو الله په خپله ذمه اخیستی. مخکې به راشي وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، نشته او جاندار په ځمکه مګر رزق دی د هغې په الله باندې. الله رزق ورکوي، ته څه شی؟ نو بعض بدبخته په دنیا کې په ښځو باندې پابندیانې لګولي وي چې کم خوراک زه کوم آب تم کې صحیح ده، دا خبره ټیک ده، خو چې څوره خوراک زه کوم دوره به تم کې، دا خبره غلطه ده. او یا پابندي پې ولګي دې نه سیوا به نه خورې. هلکه د چا زړه کېږي د چا نه کېږي. په خوراک کې پابندیانې لګول دا د قرآن او د حدیث خلاف تلل دي. او داسې بدبخته خلکو ته زیم الله دې هدایت وکړي. داسې خلک مې هم لیدلي دي ښه په دې سترګو چې د بهر نه شی راوړي نو هغه بیا په المارۍ کې تاله کي او چې خپله یې څوره زړه کېږي خوري او نورو لا دوره ورکوي چې بس د هغې د خولې خوند پې برابرېږي. داسې خاوندان شته ښځو بچو سره داسې کوي. دا ډېر بدبخته بدقسمته خلک دي. وایي خوراک دی الله پاک فرمایي آدم علیه السلام او حوا ابۍ ته خورئ د دې جنت نه چې څوره ستاسو خوښوي فراخه خوراک کوئ، ځکه الله رازق دی، الله رزق ورکوي. حیث شئتما، کم ځای چې ستاسو د دواړو خوښېږي، کم ځای کې م خوراک خوښېږي، څه مو خوښېږي هغه خورئ. دا به م نه وي چېره دا څیز به نه خورئ، زما د خوښې خوراک به کې. هلکه انسان دی د چا زړه یو شیز اخلي د چا نه اخلي. نو بعضې بې عقله خلک په دې کې م زور کوي. یو شیز د بازار نه راوړي نو ورته وایي وخوره ده، نو هغه وایي دا زه نه شم خوړی، په زوره پې وخوري چې دا شیز حلال دی. هلکه حلال خو دی، مونږ خو نه وایو حرام دی، بلکل حلال دی. خدای چې زما زړه نه اخلي زه نه خورم، مه خوره، خبره ختمه. یا په دې ځای کې نه کښېنم نه خورم، مه کښېنه دې ځای کې، بل ځای کښېنه کوم ځای ستا خوښېږي. بهرحال ژوند الله پاک موږ ته دا چل ښیي چې تیروئ نو په سکون به تیروئ، او خاص کر ښځه او خاوند د هغې دپاره دا ډېر زیات ضروري وي. په وړو وړو خبرو باندې بیا چې د دې ترمنځ اختلافات راشي، دا اختلافات بیا دوره مخکې ځي چې دوه خاندانونه خپلو کې جنګوي. نو په خوراک په څښاک په دې شیانو بې عقله خلکو له پکار دی چې په دې جنګ جګړې او لانجې نه کوي. دا الله پاک آدم علیه السلام ته حوا ابۍ ته او بیا وروستو راتلونکي د هغه تمامو بچو ته یو قسم درس الله رب کریم ورکړ چې په دې معامله کې به تاسو یو بل سره نرمي کوئ. وکلا وخورئ منها، د دې جنت نه، رغدن فراخه خوراک کوئ. دین هم دا ثابته شوه چې جنت داسې یو ځای دی چې خوراکونه به پکې ډېر زیات فراخي، ډېر زیات چې څوره خوړلی شي خوراک. حیث شئتما، کم ځای چې ستاسو د دواړو خوښېږي. دا ثابته شوه چې جنت کې مو کم ځای خوراک خوښېږي، څه مو خوښېږي هغه خورئ په هغه ځای کې. داسې ځای دی جنت. نو دې سره وګوره څوره اکرام د آدم علیه السلام ذکر شو، څوره تعظیم د هغه وشو په دې آیتونو سره چې الله پاک ورله په جنت کې اختیار ورکړه د خوراک د ځایونو، جنت یې ورله ورکو، هغه یې ورله مسکن وګرځو چې دا ستا ځای دی او ستا د بیبي ځای دی. نو اوس چې راتلونکي څوره بچي دي د آدم علیه السلام په نقش و قدم روان بچي، نو دا جنت د هغې ځای هم دی. الله دې مونږ له هم راکړي. البته په دې ټول جنت کې فقط یو ځای و چې هلته یوه ونه وه، نو الله پاک د هغې نه منع کړه، ولا تقربا هذه الشجرة، او مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجرة، دې ونې ته. دا یوه ونه ده، دې ته نږدې نه شئ. فتکونا من الظالمین، نو شئ به دواړه من الظالمین، د کمی کوونکو نه. نو دا په دې سره الله پاک دریم اکرام په دې آیت کې ذکر کوي د آدم علیه السلام او د حوا ابۍ چې یو ونه وه د دې دپاره پای کې نقصان و، د هغې نه هم ما منع کړی و چې دې ته نږدې نه شئ. ولې الله هغې له یو عزت ورکو، شرف ورکولو. په دې ځای لږ وضاحت شته. فتکونا من الظالمین، شی به تاسو من الظالمین، عام علما معنی کوي شی به تاسو د ظالمانو نه.
نو پیغمبر چرته ظالم کیدی شي؟ نو دې ځکه ما معنا وکړه شی و تاسو د کمی کوونکو نه. نو دا معنا چا کړی؟ د کم ځای نه مونږ دا معنا وکړو. نو انشاءالله په دې باندې آینده سبق کې به زمونږ درس وي په لفظ ظلم باندې، د دې په معنو باندې، او په دې ځکه د دې څه مقصد دی د من الظالمین، دا به آینده سبق کې وایو. ترجمه به انشاءالله بیا وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.